پرون شپه 9:15 یا 9 بجې شاوخوا و چې همکاران مو د مریضانو ویزټ خلاص کړي وو. خپلو اتاقو کې راغلي وو چې جیټ طیاره راغی، د پاکستان جیټ طیاره دلته بمباري وکړه، 3 بم یې واچول چې په دې بمونو کې متاسفانه ډېری مریضان زخمیان شو او ډېری مریضان متاسفانه له لاسه ورکړل. په هماغه وخت کې ډېر وحشت حالت و. بس موږ ګروپ لرو د ټولو روغتونونو سره په اړیکه کې یو. عاجل مو هغوی باندې مو غږ وکړو چې پېښه په دغه ساحه کې شوې ده، تاسو امبولانسونه راولېږئ. اکثریت امبولانسونه د وزیر محمد اکبر خان شفاخانې نه راغی. ډاکټر صاحبان د دوی ټیم د دې سټاف نه مننه کوو. همداسې شخصي شفاخانونه مکمل کابل شفاخانو ټول راغی، موږ سره همکاري وکړه او موږ په وخت سره کوم مریضان مو چې کولی سو لګېدنه نه وو، هغه ځایونه مو مریضان چې زخمي وو هغه اول هغه سره هغوی ته مو کومک همکاري کوله. دقیق آمار ځکه نشو ورکولی چې د اوس هم تاسو ګورئ دلته کار روان ده. بعضې زموږ بیچاره مریضان چې دلته د تداوي لپاره راغلي وو هغوی اوس هم جسدونه یې وځي. نو په شپې وو امبولانسونه ټیمونه ډېر کار کوو. په مجموع کې آمار به وروسته انشاءالله خپور شي، خو داسې ویلی شم چې د زبستریز روغتون او څنګ ته یې 2000 بستره چې د امید کمپ ورته وایي، په مجموع کې 3000 مریضان په دغه ساحه کې اوسېږي او د تداوي لاندې وي. نو په دغه ساحه کې دا پېښه شوې ده متاسفانه چې ډېری مریضان زخمیان او شهیدان شول. تر ډېرې اندازې پورې په دې کې داسې ناروغان ول چې هغه د درملنې مراحل نهایي سوي ول او تر دغه اختره پورې به کورونو ته تلل. ولې بدبختانه چې هغوی په شهادت ورسېدل او اکثریت هغوی څومره چې هیلې امیدونه وو هغه له منځه ولاړل. دلته دا کوم بمبار چې و ډېر زیات قوي و، د مخ په اساس باندې ټول چتونه راغورځېدلي دي. نو اکثریت اوسپنې او ګاډر د نور پرې باندې پراته ول، هغه کوم چې د ودانیو ویجاړ شوي ملبه ده. نو په همدغه اساس باندې اکثریت زموږ ناروغان چې دي وخیم دي او هغوی په جدي مراقبت خونو کې دي. د مرکز کابل بېلابېل روغتونونو ته انتقال شوي دي. ځینې برسېرن ټپیان په وډونو کې دي، البته ځینې داسې دي چې هغوی زیات جدي مراقبت ته اړتیا لري، دوی پر خدمات جریان لري. یقینا روغتي مرکز ده او په دغه کې زموږ ځینې روغتي پرسنل هم متضرر شوی دي. یوازې دا نه ده بلکې په وروستیو بمباریو کې په هېواد کې 15 روغتي مراکز مو په نښه شوي دي، هغې څخه راپورته دي او تر ډېرې اندازې پورې زموږ روغتي پرسنل او روغتي خدمات متضرر شوي دي. متاسفانه که تعداد زیاد شهدا و زخمی ها را به شفاخانه وزیر اکبر خان آوردن. زخمی ها اونجا تحت تداوی لازم قرار داره و آماری که تقریبا در شفاخانه شب بر ما مراجعه کردن تقریبا بین 40 الی 50 نفر شهدا بود و تقریبا هم بین 60 تا 80 نفر زخمی ها اونجا مراجعه کردن. بعدش هم تیمای کتلوی که ما در شفاخانه داریم و تیمای حالت اضطرار که ما داریم، او تیما کلگی حاضر شدن، امبولانس ها و اینا زخمی ها را رساندن برای ما. استادا و دیگه دکتر صاحبایی که در اون تیما همراه ما هستن، اونا همگی شب تا صبح اونجا در قسمت عملیات و تداوی از این مریضا کوشش کردن. دیگه تا فعلا هم آمار دقیق تر وجود نداره، به خاطر از اینکه فعلا ما شما در کمپ قرار داریم. هنوز هم اینجا تعداد زیاد شهدا قرار دارن که در زیر آوار هستن و آمار جدید یا آمار که نهایی میشه بعداً باز میشه برای شما شریک بسازیم. معلومات نهایی یا آمار نهایی به دلیل از این وجود نداره که این تعداد زیادتر از به شفاخانه‌های مختلف انتقال پیدا کردن. شفاخانه امنیت، شفاخانه امرجنسی و دیگر شفاخانه شخصی که در 4 طرف از این محوطه قرار داره به اون قسمت‌ها یا انتقال پیدا کردن. آمار دقیق فعلا هنوز وجود نداره که آمار نهایی را بعداً باز به شما ان شاء الله شریک می‌سازیم. دلته یو حمله وسوله تقریبا د 400 په شاوخوا کې له موږ سره شهیدان دلته شتون لري. همدارنګه ځینې ټپیان دي چې د 250 په شاوخوا کې له دغه روغتون څخه د روغتي مرکز هم اوس چې موږ دقیق ارقام هم له تاسو په لاس نه لرو. تر ډېرې اندازې پورې شاید نور هم شهیدان ولرو، ځکه چې زموږ د پلټنې ژغورونکو له هم بوخت دي. ځینې سبا کې حتی داسې ده چې ودانۍ ویجاړې شوي دي او عمل په هغوی باندې پراته ده. کوشش دا کوو چې دقیق ارقام د تاسو سره نشي.